تورخم دروازه هغه دروازه چې کوزه پښتونخوا د پاکستان ګڼ ښارونه د افغانستان سره وصلوي خو ډیر کله دا دروازه د افغان سوداګرو او د هغه بارداره موټرو چې میوې او سبزیجات پاکستان او کوزه پښتونخوا ته انتقالوي د هغه په مخ په بیلابیلو پلمو تړل کیږي چې له امله یې افغان سوداګرو ته ملامتونکي مالي زیانونه اوړي. او مشکلات ورو پرونه راغلي دا رومیان دي نوبتې روانې دي اوس خپله ورجښه رومیانو سر له لاندې دي اوبه روانې دي پر لیټ لارۍ پرېږدي ورګېټ کې ستونزه نشته دی نه منګ کې ستونزه شته نه ټماټرو کې ستونزه شته دی او نه په ډریور کې ستونزه ټیټونه یې غوښته ټیټونه مله جوړ کړه کرینډر ټیټ غوښته ټیټه مله جوړ کړه وروره اوس خو دې لارۍ خوشي کېږي په ګینټه کې یوه لارۍ پرېږدي وروره په ګینټه کې یوه لارۍ پرېږدي او لارې نه هغه شلمان لارې دي ورځ کې پکې یوه لارۍ چپه کېږي همدا تکلیف دی زموږ دپاره پرون راغلي یو نازی په ځای ولاړ یو ورو په درېیمه ورځ باندې موږ په ګیټ باندې اوړو په درېیمه ورځ چې په ګیټ باندې اوړو 2 ورځې را باندې په دغه کې لګي دا شلمان په لاره باندې لګي لارې پکې بند دي بیا چې موږ لاړ شو پېښور له اندازتن ورسو داسې 4-5 ورځو کې موږ پورې وو دغه زیله رسو پېښور له هو هغه زیله 5 ورځو کې رسو نو هلته چې موږ 5 ورځو کې ورسو ټماټرو نه سمه حلوا جوړوي تاوان وروره د مالوالام تاوان دی زموږ هم تاوان دی موږ چې مال روغ ورسوو بس نغده کرۍ راکړي او که مال لږ خراب ورورسي بیا موږ له وایي وروره ما هم تاوان کړی دی ته هم راته تاوان ناسه نیم کا بس نیم تاوان چې دی موږ باندې راولي نیم په خپل ځان باندې راولي موږ دا زور بیا د موږ نه وکاږي دا لار وروره چې کله د افغانستان سبزي شروع شي دا بندېږي همدی نه بندېږي اوس په شاګۍ کې لار بنده ده وایي ویله موږ راوتلي یو موږ نه یې ځایونه نیولي دي دی چل دی هغه چل دی موږ ویې لارې دې دپاره بندې صرف وروره سبزۍ دپاره بندې دي دا هغه شي دپاره نه دي بندې چې موږ نه یې ځایونه نیولي ته د لار بندې داسې کې بنده کړه چې د هغو تګ راتګ وي دا لار خو صرف د افغانانو د شاګۍ تګ راتګ دې باندې خو همدا لارۍ ځي او راځي ته دې لار بنده کړه چې اسلام آباد کې لار بنده کړه بل چېرته په موټروی بنده کړه په رینګ روډ کې بنده کړه چې د هغو له ستونزه تا خو ستونزه ټوله موږ له راورسوله خو ټول تاوان دی ورور چې سبزۍ شروع شوې ده اوسه پورې پکې نه تجار ګټه کړې نه پکې موږ ګټه کړې ده ټول تاوان دی په دې وروستیو کې یو ځل بیا چې په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې انګور او ځینې نور میوهجات او سبزیجات ثمر ته رسېدلي دي یو ځل بیا دلته دغه لار وخت ناوخت له دې امله تړل کېږي او د پاکستاني لوري لخوا مشکلات پکې رامنځته کېږي چې افغان سوداګرو ته زیانونه واوړي. موږ دا خواهش لرو د پاکستان د ګاونډي ملک نه چې خواهش هم دا ده چې کله د موږ د سبزي سیزن سي دوی لاره بنده کړي وجه یې دا ده چې د دوی دا مارکیټ کمزوری سي د دوی اقتصاد دې سره د موږ اقتصاد خرابېږي عمومي اقتصاد ته ضربه رسېږي ولې دا سیزن ده داسې ټیم نه ده چې داسې مهمه ټیم ده داسې بیکاره ټیم نه ده یا 3 میاشتې یا 4 میاشتې په دې سیزن کې دوی لاره بنده کړي لاره خپل حکومت نه بندوي ځکه یې نه بندوي وایي چې دا نور حکومتونه یا اتحادیه یا بین الملل یا دا د موږ د افغانستان حکومت ګوته ورته نیسي چې وروره لاره حکومت بنده کړې موږ تاسې نه خواهش لرو چې دا خلاصه کوي حکومت له حکومته چې خواهش وکړي البته چې دوی به یې خلاصوي خو دا بیا دوی یو چل جوړ کړي یو پلین جوړ کړي دا د خپل چل او پلین مطابق دوی عوام سړک ته راوباسي دوی دغه خپل پلین په عوامو باندې تطبیقوي عوام مخې ته راوباسي چې وروره تاسې یا درنه وکوئ یا لارې ته راوزېږئ له حکومت نه درخواستونه وکوئ غوښتنې وکوئ چې تاسې دا غوښتنه نه دا غوښتنه ده دوی بیا په خپلو کې دا غوښتنې ترنه کوي او دا لاره یې بنده کړي لاره صرف دې دپاره دوی بنده کړې ده چې د افغانستان دا سبزي خرابه سي او نور دې لاره که بندوي سړی یو درنه کوي یو لاره بندوي یو احتجاج کوي دې دپاره یې کوي چې د هغوی غوښتنې پوره سي غوښتنې په څه شي باندې پوره کېږي غوښتنې به تل حکومته دا غوښتنې کوي چې وروره ما ته دا شی مهیا که یا یې راکړه موږ ته ضرورت ده او دا موږ پوره کېدلو حکومته غواړو نو لاره بیا د وړو موټرو په مخ هم سړی بندوي د رفت و آمد ټولو دپاره یې بندوي ځکه چې دوی غوښتنه پوره سي دوی یو شی غواړي نو دوی غوښتنه کوي خو مګر هم صرف د افغانستان د سبزي موټر یې ودرولي نور د حکومت موټر د دوی خپل رفت آمد خپل سیستم د دوی روان ده د دوی سرکل چلیږي صرف موږ ته لاره بنده ده بس موږ څه شي مجرمان په دې یو چې موږ د سبزي سیزن سو دا یو پلین ده یو سوچ دی دوی په عوامو باندې تطبیقوي چې 4 لکه یا 15 لکه صرف د دې لارۍ د دې بار کرایه وي د دې لاریو دا 4 لکه 15 لکه چې دوی کله راباري دا سوداګر ته تاوان رسیږي دې پټي والا ته تاوان رسیږي دا ځکه رسیږي چې مال په لاره کې خراب سي دې نو اوبه بهیږي خراب سي خوسا سي نو البته چې ته به غورځئ اوس یوه پلمه چې دوی نیولې هغه دا ده چې د تیره عامو خلکو لاریون کړی دی او د
پېښور سره وصلېدونکي عمومي سړک چې دی دا یې په د لوړګي په سیمه کې بند کړی دی چې له همدې امله موټر چلوونکي اړ دي په د شلمان له لارې په داسې لارې باندې تګ راتګ وکړي چې ډېر کله موټر خپله پې نشي تللی او د بل موټر پورې تړي تر څو خپل ټاکلي هدف ته ورسیږي خو بیا هم هغه سبزیجات او میوهجات چې د دوی په موټرو کې بار وي تر هدف او ځایه نه رسیږي او خرابیږي چې سوداګرو ته او موټر چلوونکو ته یې لوړ تاوانونه اړولي دي. ډېری موټروانان چې دلته کله اړ شي چې سبزیجات او میوهجات یې خرابیږي بیرته ستنیږي جلال آباد، لغمان او کونړ ته یې هغه میوې او سبزیجات انتقالیږي او هلته یې په ډېره ناچیزه بیه باندې پلوري چې د ګټې په ځای باندې څو چنده تاوانونه پکې ګوري. سبایي زه راغلی یم دلته ودرېدلی یم او داسې ووایه چې په دې قطار کې د خلکو 3 او 4 شپې راځي پوه شوې د تجارانو مالونه خرابېږي بیرته واپس یې تاووي دغه ته ځي جلال آباد او په لغمان کې خالي کوي. د لارې مسله دا ده پوه شوې ښه چې اپل او غونډ ګړنګونه دي بده لار ده پوه شوې د روپۍ لار نه ده غونډ هر څه خراب دي شلمان ورته وایي دومره یو کچه لار ده پوه شوې ښه چې ټول د غره په غاړه باندې لار ده موږ ډېر په تکلیف او ډېر په سخته باندې په هغه لار تېرېږو هم تر دا چې ګاډی د بل لوډر یا د څه شي پسې ونه تړي همداسې تېرېدی هم نه شي. دا په پاکستان کې داسې ووایه چې کم از کم په 2,500-3,000 روپۍ باندې یوه پچۍ خرڅېږي. دا تجاران غریبانان هم ډېر زیات خراب شو پوه شي د دې ځینه بیرته موټر چې کم تاو شوي دي زما په مخامخ باندې زما تره زامن زما خپلوان پکې وو په 110 او 100 روپۍ باندې پچۍ خرڅه شوې ده. نو دا به تجار ته څه ګټه وکړي؟ دې ګیټ نه دی پوه شي موږ ته ډېر زیات زیان ورساو پوه شي هم تجارانو ته هم موټردارانو ته ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ یو په یو دغه کې موږ ته استراحت نشته دی پوه شي چې موږ ووایو چې یاره دغه موټردار ته یا تجار ته نه دی پوه شي دغه ښه والی او دغه جوړ شو چې چېرته ستونزه او چېرته مشکل دی پوه شي موټردار ته هم سازېږي او تجار ته هم سازېږي نو چې تجار مال خرابېږي او موږ د مشکلاتو سره مخ کوي. د تورخم د کمیسارۍ مسؤلینو سره به هم خبرې کوو چې په دې وروستیو کې کله چې د پاکستاني لوري لخوا د تورخم دروازه په یوه او بله پلمه باندې بیا تړل کېږي او موټرو ته ډېره په مشکله باندې اجازه ورکول کېږي څومره زیانونه ورته وراوښتي دي. اسلامي امارات د خپل ملت لپاره هغه که موټروانان دي که مسافر دي او که تجاران دي ټولو لپاره یې ښه صحیح اسانتیا برابره کړې ده. تر څومره حده چې موږ په وس او توان کې وي که موټروانان دي تجاران د ټولو ته موږ اسانتیا برابره کړې ده. دې موټر چې راشي تقریبا په 5 دقیقو کې موږ د مرز نه خارجي یو خواته د پاکستان خواته وراوړي نو هیڅ تکلیف د موږ په خوا کې نشته ورسره هغه که د افغانستان موټر وي که د پاکستان موټر وي حتی که ترانزیت وي د تورغونډۍ د مرز نه راشي یا د ازبکستان نه راشي یا د تاجکستان نه راشي د ټولو لپاره موږ اسانتیا برابره کړې ده. اوس موټروانان شکایت کوي یا تجاران شکایت کوي ځکه د هغو موټروانانو او د تجارانو د سبزۍ خرابېږي رومیان خرابېږي انګور او نور شیان چې بار کړي ده خرابېږي. لویه ستونزه چې د هغه د پاکستان په خوا کې ده په خپله خاوره کې یو خواته دی وایي چې لاره بنده کړې ده عام خلک راوتلي دي نو هغو لار بنده کړې ده کومه لاره چې صحیح لار ده یعنې موټر په 1 غنټه کې ته پېښوره پورې رسېدلی شي هغه لار بنده ده بله لاره ورته خلاصه کړې تقریبا په 2 شپو کې رسېږي او سره لار هم ډېره خرابه ده حتی یو موټر بل موټر پسې کش کې د موټروانان دلته راځي شکایت کوي نو د موږ په خوا کې هېڅ ستونزه نشته ده. څو ګشت ته په دې بنا باندې موږ خپل ریاست ته یا وزارت ته هم گزارش ورکړی چې دی په وخته لار بنده کړې ده تجاران شکایت کوي دی سره مو ټلیفوني خبرې کړي دي او پسې ناستې مو ورسره کړي دي دې باره کې چې هغه لار خلاصه کړو او د تجارت لپاره اسانتیا برابره شي نو مثبت ځواب دی نه دی راکړی. هغه مشکلات د وخته راهیسې دغسې شته دي کله چې زموږ د سبزیو وخت وي مخکې به یې دروازه بندوله دلته اوس د نورو مملکتو د شرم د وجې نه دروازه نه بندوي مخکې هلته لار ورته بنده کړې ده په عامو خلکو لار وراړوي نو د وخت راهیسې کله چې موږ سبزیو ټیم دی یا دروازه بنده کړه یا اوخته پرلتونه کېنوي دغه ټول د دی په خوا کې نو زیات تاوانونه تجاران ته اوښتي دي ځکه درګرد دلته هر موټر تر باره چې رسي 3 شپې 4 شپې پوځي چې دی ته نوبت نه ورسي چې واوړي خواته چېرته داسې مشکلات چې د موږ سبزۍ په وخت یا بل وخت کې دی لارې بندوي یا بله کیسه کو
نو ستونزه دا پکې وي چې د موږ تجاران چې دي هغه د تجارت نه لاس بلې خواته مخکې وي د ایران سره تجارت کوي ازبکستان سره تجارت کوي نورو همسایه مملکتو سره تجارت کوي د نه به تجارت راوګرځي تجاران راوګرځي دا یوازې سکهال دا مشکل نه دی رامنځته شوی په دستوري ډول باندې له کلونو را په دې خوا کله چې په افغانستان کې میوې او سبزیجات ثمر ته ورسیږي پاکستاني لوري په یو او بل پلمه باندې دا لار بندوي ترڅو افغان سوداګرو او کروندګرو ته مالي زیانونه واړوي